هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره له تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي. ناپوهان به ارومرو وایي پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو. ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي، د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښي. او په همدې ډول موږ تاسې یو امت وسط ګرځولی یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډیر سخت و مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. الله به ستاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي. باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی. د آسمان لوري ته ستا بیا مخ اوښتل موږ وینو. دا دی موږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي. د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه. اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ، لمونځ وکړئ. کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی. خو له دې سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی. د اهل کتابو ته هره نښانه راوړې نشي کېدی چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولی شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده. او که ته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي. کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني. خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره حق پټوي. دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري، نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کیږه مه. د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي، نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ. هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي. د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی. ته چې له هر ځای نه تیریږي له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بېخبره نه دی. او له هر ځایه چې تیریږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي. هو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړله شي. خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ.